سلامونه او وخت بخیر. هیله ده روغ او جوړ به اوسئ. زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په دېرشم کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده تېر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او له دې درس څخه هم یو څه نوي زده کړئ. د تېر په څېر زموږ دا درس هم څلور برخې لري. لومړۍ برخه د ګرامر ده، دویمه برخه کلمې یا ورډز، درېیمه برخه expressions and sentences اصطلاحات او جملې، او څلورمه برخه 3 questions 3 پوښتنې دي. د ګرامر برخې ته راځو. د ګرامر په دې درس کې موږ distributed pronouns یا توزیعي ضمیرونه ولوستل. هیله ده هغه درس مو یاد کړی وي او که کومه پوښتنه مو لرله نو تاسو کولی شئ د واتساپ له لارې هم موږ سره اړیکه ونیسئ او یا هم په کمنټ کې خپله پوښتنه ولیکئ په یوټیوب کې، نو موږ ستاسې پوښتنې ته رسیدګي کوو انشاءالله. د نن ورځې درس زموږ په انټرګیټیو pronouns دی. پوښتونکي ضمیرونه یا استفهامي ضمیرونه، هغه ضمیرونه چې د پوښتنې کولو لپاره کاریږي، نو موږ همغه ضمیرونه لولو. Interrogative pronouns لومړی هم راځو definition ته، تعریف ته یې وایي چې interrogative pronouns are those which are used instead of noun in ask questions. Interrogative pronouns are those which are used instead of noun in ask questions. صحیح ده؟ پوښتونکي ضمیرونه یا استفهامي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د نوم پر ځای کارول کیږي. صحیح ده؟ د چیش لپاره؟ د پوښتنې کولو لپاره کارول کیږي. هغه ضمیرونه دي چې د نوم پر ځای د پوښتنو کولو لپاره کارول کیږي. صحیح ده؟ نو دې ته څه وایي؟ دې ته پوښتونکي ضمیرونه یا interrogative pronouns وایي یا interrogative pronouns ورته وایي. صحیح ده؟ لکه who، whom، whose، which، what. صحیح ده؟ who معنا څوک، whom چا، whose د چا، which کوم، what څه. example ته راشئ وایي چې who is your friend in the class. who is your friend in the class. په ټولګي کې د څوک ملګری دی. what do you do in the morning. what do you do in the morning. ته په سهار کې څه کوي، یعنی ته سهار څه کوي. او وایي چې whose is this car. whose is this car. دا موټر د چا دی. نو دا interrogative pronouns یا interrogative pronouns هغه ضمیرونه چې د نوم پر ځای کارول کیږي د پوښتنې کولو لپاره، یعنی د نوم پر ځای د پوښتنې کولو لپاره کارول کیږي. د ګرامر برخه مو همدلته پای ته رسیږي. ورپسې راځو دویمې برخې ته، کلمې یا words ته. په دې برخه کې 15 لغاتونه او هغه لغاتونه چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډیر کارول کیږي لولو. تاسې هڅه وکړئ چې دغه لغاتونه په جملو کې وکاروئ تر څو د ډیر وخت لپاره مو په یاد پاتې شي او ورڅخه په ورځنیو خبرو اترو کې استفاده وکړئ. کلمې یا words ته راځو. لومړی هم pronunciation، بیا ورپسې ژباړې ته راځو. ahead، ahead، help، help، hen، hen، hurt، hurt، high، high. ahead معنا توجه کول یا پام کول، help غونډۍ، hen چرګه، hurt زړه، high لوړ، هسک یا اوچت. د کلمو برخه همدلته پای ته رسیږي. ورپسې راځو expressions and sentences اصطلاحات او جملو ته، او په دې برخه کې هغه اصطلاحات او جملې لولو چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډیر کارول کیږي. د نن ورځې اصطلاحات او جملې مو I don't know what I want to do after university. I don't know what I want to do after university. Second, what religion are you? What religion are you? I am Muslim. I'm Muslim. Apply to college or universities. Apply to college or universities. Send your application or submit your application. Send your application or submit your application. Get good grades. Get good grades. I don't know what I want to do after university. زه نه پوهیږم چې له پوهنتون وروسته څه کول غواړم. صحیح ده؟ یعنی زه نه پوهیږم چې د پوهنتون وروسته به څه وکړم. سیکنډ کې وایي چې what religion are you. What religion are you. ستا دین څه دی یا ته په کوم دین یې؟ نو دا ورته وایي چې I'm Muslim.
I'm Muslim. زه مسلمان یم. نمبر 4 کې وایي apply to college or universities. پوهنتون یا کالج ته نوملیکنه کول. Send your applications or you submit your application. دغه اصطلاحات چې دي دا ډېر زیات مهم دي د سکالرشیپو یعنی سکالرشیپونو لپاره همداسې تعلیمي برخې لپاره ډېر زیات مهم دي. Send your application, submit your application. غوښتنلیک لیږل یا غوښتنلیک سپارل. صحیح ده؟ یو چیش لپاره، یو سکالرشیپ لپاره، یو پوهنتون یا بل شي لپاره. Get good grades. Get good grades. Some tongue twister دی. Get good grades. ښې نمبر یې اخیستل. صحیح ده؟ نو ټانګ ټویسټرز بیا هغه یو څو کلمات سره یوځای شوي وي چې یو رقم تلفظ کېږي. کله چې هغه تاسو ډېر تلفظ کړئ نو بیا مو ژبه ورسره تاویږي او پروننسیشن مو ورسره ښه کېږي. لکه get good grades. صحیح ده؟ ښه انشاءالله هڅه کوو په راتلونکو درسونو کې ځینې ټانګ ټویسټرز هم په درسونو کې اضافه کړو. ورپسې راځو څه نور اصطلاحات او جملې هم لرو. ومې جملې ته راځو، ومې اصطلاح ته راځو. وایي چې get a scholarship, be awarded a scholarship, take classes, take courses, take notes, giving lecture, give presentations, make presentations, give presentations or make presentations, do research, get a scholarship, be awarded a scholarship. برس ترلاسه کول یعنی برس ګټل. take classes, take courses. کلاسونه یا کورسونه کې ګډون کول. take notes, نوټ اخیستل. giving a lecture ورکول. give presentations, make presentations. سیمینار ورکول یا درس ورکول یا هم سیمینار جوړول. do research. پلټنه کول، تحقیق کول. د اصطلاحاتو برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورپسې وروستۍ برخې ته راځو او دا به د خیره د اونۍ وروستی کلاس وي. تر بیا او بلې اونۍ به په تیرو درسونو کې تمرین وکړئ. که کومه پوښتنه مو لرله د واتساپ له لارې هم کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او یا هم په یوټیوب کې د کمنټ برخه کې تاسې کولی شئ خپله پوښتنه ولیکئ. انشاءالله موږ به ستاسې ځوابونو ته ستاسې سوالونو ته رسیدګي وکړو. ښه راځو د پوښتنې برخې ته. د پوښتنې برخه کې موږ په تیرو پورتنیو 3 برخو ګرامر، ورډز، ایکسپریشنز اینډ سنټنسز کې 3 پوښتنې لرو. تاسې هڅه وکړئ چې لومړی هم پورتني درسونه ولولئ یا ورته متوجه شئ. د هغې نه وروسته بیا پوښتنې برخې ته راشئ او سم ځوابونه ورکړئ. د ګرامر د برخې پوښتنه په لاندې ډول ده. په لاندې جملو کې سمه جمله په نښه کړئ. کومه جمله ستاسې په نظر صحیح وي د ګرامر په لحاظ هماغه آپشن انتخاب کړئ او یوه نمبره ترلاسه کړئ. who's in this car. A کې راځي who's in this car. B کې راځي who is this car. او په C کې راځي whose is this car. C کې راځي whose is this car. کوم آپشن چې صحیح وي په یوټیوب کې د کمنټ برخه کې هماغه آپشن انتخابوئ او د سم ځواب ورکولو سره تاسې یوه نمبره ترلاسه کوئ. کله مو چې 10 نمبرې پوره کیږي نو د جی بهیر یوټیوب چینل تاسو ته یو سرټیفیکیټ درکوي. ښه د ګرامر برخې پوښتنه هم دلته پای ته ورسېده. دویمې برخې ته راځو. د پوښتنو په لړۍ کې دویمه برخه د لغتونو برخه ده او د لغتونو په برخه کې تاسو ته د نن ورځې لغات غونډۍ درکړل شوي. غونډۍ لغات لپاره 3 سپیلنګونه لیکل شوي، 3 کلمې لیکل شوي. کوم یو چې ستاسو په نظر صحیح وي هماغه انتخابوئ. A B C آپشنونه دي او سم ځواب ورکولو سره یوه نمبره ترلاسه کوئ. د کلمو د برخې پوښتنه هم دلته پای ته راورسېده. دریمې برخې ته راځو او په دریمه برخه کې د ایکسپریشنز او سنټنسز له برخې څخه پوښتنه ده او پوښتنه په دې ډول ده چې څنګه ویلی شو ښې نمبرې اخیستل. صحیح ده؟ ښې نمبرې اخیستل یا ښې نمبرې ترلاسه کول څنګه کولی شو. A کې راځي good get grades او په B کې راځي get good grades. په C کې راځي grades get good. صحیح ده؟ کوم آپشن چې صحیح وي هماغه انتخاب کړئ. د نن ورځې درس مو همدلته پای ته رسیږي. هیله ده ستړي شوي را سره نه اوسئ. له لیدو څخه مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک، د ملګرو سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.